वही मर्ग हंसे बदनाम दे तकलीफ हो जिंदगी वर गई मर्ग हंसे बदनाम दे तकलीफ हो जिंदगी वर गई मुझे चाहता से नवाई दर्द न खुजवन दीवार गई मर्ग हंसे बदनाम दे तकलीफ हो जिंदगी वर गई मुझे चाहता से नवाई तक दर्द न खुजवन दीवार गई هو ژوندون داسې کوه چې زندگی درته حیرانه شي ژوندون داسې کوه چې زندگی درته حیرانه شي مرګ داسې کوه لکه خاني چې خدای تا ته درکوي وای ژوند داسې کوه چې زندگی درته حیرانه شي مرګ داسې کوه لکه چې خاني خدای تا ته درکوي او مړه چاته څه نه وایي دردونه خو ژوندي ورکوي حاجي صاحب مړه چاته څه نه وایي دردونه خو ژوندي ورکوي الله مو د قرآن سره مینه پیدا کړي بایزید بستانی رحمت الله علیه د یوې واقعې اجازه شته یو 3-4 منټه په لږ اجازه شته نه صرف دا واقعه مفتي صاحب مشر راغلی د مدرسې محتمم صاحب بنا اجازه شته یو 3-4 منټه په لږ خو هم تاسو اجازه ته چاچا اجازه ګلاس پورته کې اجازه ته چاچا بایزید بستانی رحمت الله علیه یتیم دا د پلار یو زوی دا پلار هم شهید دا صرف د مور یو زوی دا او مور مدرسې ته بایزید بولځو بایزید بستانی رحمت الله علیه او مدرسې ته استاد ته ورسته استاد جی دا زما زوی دا د پلار په دنیا کې نشتا دا یتیم دا استاد جی چې سو پر بایزید د حافظ القرآن نه جوړ واپس په کور ته نه رالګي استاد ورته مرجان ټیک دا بایزید یتیم د مور واپس کور ته لاړه بایزید په مدرسې کې قرآن وای قرآن یاد کوي وخت په مدرسې کې تیر کو یو ځل استاد ته راغی استاد جی ډیر وخت مې وشه چې خپل مور دیدار مې نه کړه استاد جی لکه راله اجازه راکړه چې لاړ شم د بډای مور دیدار وکم بیا واپس مدرسې ته ورځم استاد ورته بچیا ستا مور ماته دا وینا کړې وه چې ته کله مدرسې کې داخلولې دا خبره ستا مور کړې وه چې زما زوی څو پر حافظ القرآن نه وي جوړ واپس په کور ته نه رالګې بچیا ما ته خو اجازه نشته بایزید ورته استاد جي زغه یو مور مې ده مونږ تاسو خو مور قدر نه کوو بایزید ورته استاد جي زما ته یو مور ده دنیا کې استاد جي ماله اجازه راکړه چې د مور دیدار وکړم استاد مجبور کوته بچیا مخام برته وسی پر په یاد باندې تیروي کله یو وسی پر په یاد باندې تیر کړه نو بیا به درله اجازه در کوم لاړ شه د خپل مور دیدار وکړه او کله یو وسی پر په یاد باندې نکړه تیرا بچی تعالی اجازه بیا نشتا بایزید مزدګار وخت مدرسې کې یا کمرې کې مسجد کې ناشتا ټول طالبان بهر کې دلال بایزید بستانی رحمت الله علیه قرآن راواغشتو دا سي قرآن ته قتل او بایزید سترګونه اوخ کې روان دي او جاړي او اوخ کې په قرآن باندې روان دي الله ته جاړي رب ذل جلاله ډېر وخت وشو د خپل مور دیدار مې نه کړه الله قرآن ته تا کې نه ولایم سینه دار ده جسم دار ده عقل سوچ سمجھ دار ده والله ډېر وخت وشو د خپل مور دیدار مې نه کړه اے استاد چې او الله ته په چغو باندې جاړي چې الله استاد چې ته په قرآن وایم الله سینه مې په قرآن کلاو کا ذهن سوچ عقل مې الله په قرآن کلاو کا الله یوه بډۍ مور مې د چې دیدار یې وکړم الله قرآن را باندې یاد کا مخام چې کله بایزید راغی او یوه سپرې استاد ته په یادې باندې تېره کړله استاد ورته بچې واپس لاړ شه د مور دیدار وکړه بیا راځه واپس بایزید مسخوتن وخت روان د کور طرف ته بایزید په چغو باندې جاړي کور طرف ته روان ده وای نن به زه د خپلې مور دیدار کومه بایزید مسخوتن وخت سهار اذان پورې سفر کوي کور طرف ته روان ده سهار اذان لګیا ده د خپل کور دروازه ټکوي مور ته من فی الباب دروازې سره څوک ولاړې دی ورته انا بایزید ای مور جانې زه بایزید ولاړ یم مور ته ما خو خپل بایزید زوی د هغه مې مدرسې ته لېږلی و مور جانې هغه ستا بچی زوی یم مور ته ای بایزید بچی وایه قرآن دې یاد ده که قرآن دې یاد نه ده مور جانې قرآن مې یاد نه ده لیکن ډېر وخت وشو ما ویل چې د خپلې بوډۍ مور دیدار وکړم ماشاءالله بوډۍ مور جواب ورکوي
ए बयजीद बचिया आगा पर मोर दीदार नशे कवई सो पर हाफिजुल कुरान बुढ़ी मोर दीदार कवे वापस लाश मदरसे त बचिया का चरता ژوندۍ वो दीदार बहु का ژوندۍ नो इंशाअल्लाह कियामत पुरस बजन्नत की दीदार दर सर कोमा बयजीद वापस पचड़ा बंद रवान दा वापस मदरसे तरागिस्तर गुनाह के रवान दी सोमरो को में अल्लाह तजड़ी अल्लाह सीना में कुरान बांधने खुलाओ का या में हम दखपल मोर दीदार उनको वापस मदरसे तरवान दा बयजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के कुरान वही अल्लाह हाफिजुल कुरान जोड़ को आलिम दीन जोड़ को वापस को तरवान दा दे ज्यादा खुशहाली की खफगान दा च मोर बमे ژوندۍ او कमला बवी कब्र के बपरतवी बयजीद वापस रवान दजर के कब्र हर ताला च मोर बमे हालात संगवी कल बयजीद बिया मदरसे न सफर को मुहम्मद रसूलुल्लाह वारिस जोड़ दा हाफिजुल कुरान जोड़ दा चकला वापस को तरागी बिया दरवाजा टकई मोर तई मनफिल बाब दरवाजे से रसो को लारे दौड़ते अना बयजीद मोर इस्ताजो हाफिजुल कुरान बयजीद बुस्तानी रागलो मोर ताई बची इजाजत तको तदन राशत दरवाजे खुलाओ कर रागले मोर पकड़ के प्रतन ज़ईफ द कमजोर दा बयजीद वर गई पखपल मोर बांधे गेग द ककड़ा पचो चो बांधे और सर जाड़ी बयजीद मोर सर सिनख पर मिलाओ का ए मोर जान हाफिजुल कुरान जोर शमा बिया अल्लाह तुमरा मकाम पर सबान दे वरकनु मसवतन वक्त मोर तई ए बयजीद बचिया उबरा वाखला कलच बयजीद उबरा वागिश्तले मसवतन वक्ता जमिश पद सख्त यखनिदा बयजीद पलास के उबरा वागिश्तले च गोरी मोर खो बोले शवेदा बयजीद मसवतन नवलाद तरबियत मदरसे के शवायदा जुमात के शवायदा कुरान सर शवायदा इल्म सर शवायदा बयजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह मोर कर सर वलाद मोर खो बोलेदा जमिश पद बयजीद सख्त यखनी वलेदा वजूद हम तरतरा हट गई लेकिन खपले मोर हुक्म मोर तकरा वो कर सर मसवतन नवलाद सारा जाल लग्या शो बयजीद मोर कर सर वलाद मोर इस्तरगह करकड़े चिदा से पासो कतल बयजीद मोर कर सर वलाद मोर तया बयजीद बचिया सदा पार वलाडे बयजीद जवाब वर कहे ए मोर जान मसखतन व खता उबरा न गुख्तले कलम चिता ता उबरा उडले मोर तो बोले शवे माल दा खुस्ता मोर दा मोरस्ता बंद ढेर हकता दासिन विच जदर न लाशम औ ताब अस्तर की विखशी तकलीफ दर तमिलाव नशी ए मोजान सख्त यखने के मसखतन न सहर पर वलाडम मोरे चिकल दा खबर वावर दल आसमान ते अस्तर के कले वे बली बयजीद बची अल्लाह दे औलिया व सरदार जोड़ का तमोर पवे दुआ सरा अल्लाह बयजीद न बयजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जोड़ को दादा मोर दुआ चा दुआ लग पजोर चा दुआ लग यार जोर चा दुआ नो मोर न बखैरे गटू का दुआ बगटू लग पजोर में खैरे बगटू दुआ बगटू हाँ मोर मोर दा मदीने जानान में चिकल दुनिया थरा गई न यतीम हो पलारे पर दुनिया की नो मोड़ू का मशहूर मोर हम दुनिया न लाला चाहते मोहम्मद अस्ता मोर वफात हुआ नबी अलैहिस्सलाम आसमान तस्तर के करे अल्लाह मोहम्मद खुदन बिया यतीम शो वे अख्तर बराशी दामनम खुशहाली बनवी अख्तर बराशी दामनम खुशहाली बनवी ढेर यतीमान बहादी रो तपसल को रवानी अबे जनाना पकोते बांधे वो बोलो और चकला कब्रिस्तान दौरस दौरते मोहम्मद सल्लल्लाहु जवाब ने सल्लल्लाहु मोहम्मद अस्ता मोर कब्र महामख्ता नबी अलैहिस्सलाम वर गई द मोर पर कब्र बांधे गई डका द पछो छो बांधे झाड़ी वे रब मोहम्मद खुदन बिया यतीम शो वे काश कदे मोहम्मद मोर ژوندۍ मोहम्मद मोर ژوندۍ ما تخبل मोर وا محمد बचिया अले रईसा इमाम सलाम अड़ा वाला खपले मोर तबरागले वा अल्लाह दे मोर अपना खिदमत तौफीक नसीब फरमाए जखो पते जालिम च जमानुल प्रति कोर के दा आज न हरनवी कमे खोन त तकरीफी नो मात तकरीफी कमे बचई त तकरीफी मात तकरीफी माल अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को लुर तुम तकरीफी न तेर कर कशरलुर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला दा जन्नत खुद सरदार रहा लेकिन
مدینه جانان ته فاطمه دروازه وټکوله. او چې کله فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنها دروازه کولاو کړله نو په خپل بابا باندې غېږه ډکه کړه او په چغو چغو باندې جاړي. مدینه جانان ورته بچی ولې جاړې ولې جاړې؟ وی بابا تا به دروازې سره انتظار کړی خو ستا د بچی په کور کې 3 ورځې وشو چې د خوراک انتظام نشته. ما خوراک نه کړه زما په وجود کې دومره طاقت نه و چې زه تا ته راغلی وم په تیز انداز سره ما درته دروازه کولاو کړې وه. بابا 3 ورځې وشوې چې د محمد رسول الله د بچی په کور کې خوراک نشته. او بابا حسن حسین د لوږې او د تندې له وجې دغه شان پراته دي. بابا زما په وجود کې پای نشته چې زه خپل بچیانو ته ورکړم. یا رسول الله و بابا نبی اسلام ورغی حسن ته شهادت ګوته خدای کې ورکړه الله پای روان کړ. حسین ته ورکړه الله پای روان کړ. مدینه جانان خپل لارې مبارکه فاطمه ته ورکړه. فاطمه چې لارې تیرې کړې الله فاطمه په وجود کې طاقت راوستلو. ما د پاره نبی اسلام کاری برداشت کړ. نن امت کوم طرف ته روان ده؟ 3 ورځې نبی اسلام جلا کوي والله زما امت په جهنم ته څنګه درومي. مدینه جانان مې 3 ورځې الله ته په سجدې پروت ته جاړي. ما سره د خپل محبوب فکر شته چې چاته وایي چې ګیره پرېږده وایي دا خو مړه پرېږده سنت طریقه دی دی که نه. چې چاته وایي چې خادي کې ټولونه مه غږوه وایي ته خو را باندې غمجني جوړوې. زه ځان ته مسلمان وایم زه ځان ته د نبي علیه السلام امتي وایم. زما دپاره محمد مصطفی لوی تکلیفونه تېر کړي دي. اللہ مجھے اپنے محبوب عاشقان جوڑے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. انشاءاللہ دا نبی علیہ السلام وارثانو سره بتاون کو کنه انشاءاللہ. او زه تاسو مېلمه یم څه شی یم؟ زه د هغه لکې مروت نه راغلم بنو نه تقریبا 5-6 घंटे में सफर کړی. تاسو دا کیته مولانا بلال فاروقي سے په دعوت سره راغلی. زمو پښتو کې متل د مېلمه قدر پکاري. مېلمه نه جواب مېلمه لک په زور او هر کس مېلمه. زمون پښتنو خو ډیر غیرتی دي کنه وایي زمون کور ته مېلمه راغلی دی ښا. نو موږ مېلمه نه خو موږ تاسو نه هیڅ نه غواړو. زمون حمله پیزار شته تاسو نه ښه پیزار دي ښا. جامې واسکټ تاسو نه مزدار دي کنه صحیح دي. دا چا د کسر لکه د مار په جړا مو ځان وژنه او زه یو ځل چا د بخشالي کې چېرته خدي پروګرام بلال صاحب چې تا بوتلی و نو خدي پروګرام زه بیان ته بوتلم دا توجه مو شاګرد لږ به خلک وخندی چې ما چې کله بیان شروع کړلو نو د نبي اسلام لختې جګر حضرت فاطمه رضی الله عنها هغې خدي وله کومه واقعه د هغه مې بیان کوله نو چې کوم کس خدي و هغه راغی وی مفتي صاحب کور کې ټولې زنانه جاړي زمونږ کور کې بچیان هم جاړي زنانه هم جاړي حتی اوس ما ویله چې کومه ښځه نه وي هغه هم جاړي. مال د نور چې جاړي دغه باندې به بیان سره کړی او ښځه دی چې جاړي کیدای شي ته نه یې خوښ. نو ما ته بیا ما خدي پروګرام ته مه غواړې مونږ د خندا والا نه یو مونږ یتیمان یو. یتیمانو د خندا نه ورځي څوک چې یتیم وي هغو د خندا مونږ یتیمان یو. خو زه په دې باندې مونږ علما خو غریبان یو که نه. عمر فاروق د چا څه وویله چې تاله به داسې یو کپړه جوړه کړم چې ته پکې خطبه وایې الفقر فخر فتایسي د غربت دا د نبی اسلام د پر فخر دا پیغمبر خپل غربت خوښ کړی دی چې غربت دا ما د پر فخر دی په غربت باندې زه فخر کوم ما د پر دا غریبي خلا ما دغه شان کپړې اچولې الحمدلله مونږ ته بیا الله راکړي الحمدلله خدای مو داسې ګرځوي د چا د کسته لکه د مار الحمدلله. موږ ستاسو مېلمانه څه شایو لږ په څه شایو دواړه لاس پورته کړل جواب راکړي څه شایو. په پښتو کې متل د مېلمه قدر نه ځان لپاره نه هیڅ چا دپاره نه دا مدرسه ده دا ستاسو بچیان ناست دي. نن چا قرآن یاد دی څوک حافظ القرآن دی چا قرآن په نظرې سره ختم ده چا په تجوید سره ختم ده چا قرآن یاد ده د دې حافظ القرآن مور پلار ته به قیامت پر الله وایي اے حافظ القرآن پلاره اے حافظ القرآن مورې قیامت پر به الله دوه داسې تجونه په ورسره کړي د مرګ ژمکۍ نه به زیاته رڼا وي. الله دې دا مقام موږ تاسو ټول ته نصیب. موږ مېلمانه پښتو کې متل د مېلمه قدر پکړي. مفتي سردار به ویله توجه وی مالا چا پیغور راکړ وظیفه ولا ټکرو ولا وی دا پیغور مې په زړه وخوړه چا وظیفه راکړه چا ټکره راکړه چا سره راکړه چا د خپل کور مخې له دې کار راکړه. نو دې طالبانو خو به تاکید نه ورکوو کنه انشاءالله طالبان ته به تاکید خو نه ورکوو. طالب چې مازدیګر وخت کې تا کور مخ ته ولاړي دې طالب سره تعاون وکړه
وجه الله ټول دنیا نظام چلے مزدګر وخت حافظ القرآن لوالي ما مستا کور دروازه ټکای الله مو هغه مالا وظیفه راکې زه طالب ته پس پک نظر کوي بیا د مدرسې طالب راغی وظیفه والی الله ذکر کوي ربا د خوستو مینتونه مال خلاص کا خدایا څومره به د خلکو دروازې ټکو الله څومره به خلکو دروازو ته ولاړو موږ مدرسې یو طالب وظیفه ټولوله یو کسره باندې راغی استاد چې په مخ باندې واله ما ته وی بیا وظیفه راغلی دا چې تاسو به وکافته بعد په خپل باندې شول شوی وو الله مې حافظ القرآن په دعاونه وساتي نن پټ کې د غلط پس پک نظر ګوري نن عالم د غلط پس پک نظر ګوري یو چراغ چلےږي تو روشنی ہوگی دا طالب مزدګر وخت کې وظیفه واړي وظیفه ورکوي د سره تعاون کوي 100 روپۍ ورکوي دو دلته مور خپل نشته تاسو په کله کې مسافر دي دا مسافر راغلي دي دا دنیا هم مسافر ده طالبان هم مسافر دي زندگی هم مسافر ده بیاوالو حقیقي ژوند روانو قبر زندگی ده بیا په قبر کې تنها پروت بیا په پلان دی بیا په مور دی بیا په ملګری دی طالب ته به وظیفه ورکړي الله به په دې باندې بخي ان شاء الله و طالبان سره بتاون کوو ان شاء الله چې دا څومره کسان تقریبا 100 کسان ناشتي زه تاسو نه ډېر چندان کوم چې بلډینګ راته جوړ کی مدرسې کې کار دا چې څومره کسان دي